یو سړی راغلی پیغمبر علیه السلام ته ویلي یا رسول الله دغه د چا چې بابا مړ شي یا ادې مړه شي نو بیا د مرګ بعد هم یو داسې نیکي شته چې سړی د بابا او د ادې سره وکړي که ژوندی دی واره به سمه مجلس ورسره وکړم که وږی و که تږی و که لڅ و که بیمار و که مجبور و دا ټولې خبرې زما تر خپله وسه به زه ورحل کمه ورپرک کمه جنې لرې کمه د مرګ بعد کېدلی شي د مرګ بعد کېدلی شي یا رسول الله چې سړی د خپل مور و پلار حق چې دی هغه ادا کړي پیغمبر علیه السلام ویل او بلکل کېدلی شي څنګه پیغمبر علیه السلام وفرمیل الصلاة علیهما راولاړ شه دعاګانې ورلره کوه دعا ورلره کوه یا الله مغفرت یې وفرمایه یا الله عفو ورته وکړه یا الله احسان ورسره وکړه یا الله ښه ورسره وکړه داسې به وایي قل رب ارحمهما کما ربیانې صغیره یا الله ته ورباندې ورحمېږې لکه په کوچنیوالي چې دی زما څونه خیال ساتئ پر ما څومره رحمېدل پر ما یې څومره احساناتو زما سره یې څومره ښه کول یا الله ته پر دوی دواړو ورحمېږې دعا ورته کوه یا پیغمبر علیه السلام فرمایي والاستغفار لهما استغفار پسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله نیت د بابا او د ادې وکړه یا الله د دې ګناه ور معاف کړه یا دا ووایه یا الله د دې مغفرت وفرمایه دا استغفر الله هم د هغه معنا ده یا الله د دې مغفرت وفرمایه او د هغه رقم استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لها اللهم اغفر له داسې دعاګانې کوه یا الله زما د ادې مغفرت وفرمایه یا الله زما د بابا مغفرت وفرمایه یا الله د دې دواړو مغفرت وفرمایه پیغمبر علیه السلام فرمایي پس له مرګه له بابا او د ادې سره ښېګړې چې د هغه ده پس له مرګه عجبه ښه خبره ده څومره لوی او څومره اسانه خبره ده نه غسل غواړي نه اودس غواړي نه مسجد غواړي نه حرم غواړي نه مسله غواړي چې هر ځای وې دا وایه یا الله زما بابا و ادې وبخښه یا الله رحم ورباندې وکړه یا الله تو ورباندې ورحمېږه رب ارحمهما کما ربیانې صغیره یا الله داسې ورباندې ورحمېږه لکه دی چې پر ما رحمېدل په کوچنیوالي چې دوی پر ما څومره رحم درلودی یا الله د خپل شایاني شان مطابق ورباندې ورحمېږه دا د خپل بابا او د ادې سره پس له مرګه ښه دي پس له مرګه او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وانفاذ عهدهما وعده یې د چا سره کړې وله چې زه به مطلب ستا سره وعده د زه پلانی کار وکړم ستا سره اوس دی وفات شو یا ادې وفات شو د چا سره یې وعده کړې وله هغه وعده چې د هغه فرق وعده پرک پیغمبر علیه السلام مبارک له یو سړی رالی یا رسول الله زما سره پلانی احسان وکړه ښه راسره وکړه پیغمبر علیه السلام ورته ویل سیده ته څو ورځې بعد راسه زه ستا سره مطلب دغه شی زما به لاس خلاص وي زه ستا سره دا ښه کوم ده ویل یا رسول الله که زه رالم ته نه وې بیا که زه رالم او ته نه وې یا وفات شوی وې یا له دې دنیا تللی وې بیا پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویل بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راس پیغمبر مبارک نو خپل زامن نه درلوده ول بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راس بیا چې کله دی رالی د رښتیا و پیغمبر علیه السلام مبارک وفات شوی و بیا ابوبکر صدیق لر رالی ابوبکر صدیق ته کیسه وکړه ابوبکر صدیق بیخ ډېر ښه ورسره وکړو لکه د نبي ګورئ د ابوبکر صدیق د پیغمبر علیه السلام سره پس له مرګه ښه دا ولو چې پیغمبر چا سره وعده کړې وه هغه وعده چې ده هغه یې ورپوره کړله یا بابا وعدې د چا سره وعده کړې ده اوس اولاد را ولاړ سي هغه وعده چې ده هغه ورپوره کړي دا چې شي دی دا پس له مرګه د خپل بابا او د ادې سره ښه کول دي او بله خبره وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما بله خبره دا ده چې راولاړ سه دا ستا د بابا چې کوم قریبان دي د هغو سره ښه کوه ستا د بابا چې کوم قریبان دي اوس د بابا قریبان څوک دي د بابا ورونه راواخله د بابا خویندې راواخله د بابا
مطلب بابا را واخله نیکه را واخله یا دغه رقم د بابا مور انا را واخله د دې سره ښه کوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا داسې دی لکه ته چې د خپل بابا یا ادې سره په ژوند کې ښه وکړې. څومره اسانه مسلې دي او څومره خوندورې مسلې دي او څومره انتیکې مسلې دي. و اکرام صدیقهما رواه ابو داود. دا ستا د بابا چې کوم یاران دي د هغو خیال ساته، د هغو اکرام کوه، د هغو سره ښه کوه، د هغو خیال ساته. دا پس له مرګه له بابا سره ښه چې دی هغه دا دی. ستا د عادي چې کومې سیلیانې دي د هغو خیال ساته. ستا بابا چې کوم یاران دوستان دي د هغو خیال ساته. حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک له سره پیغمبر مبارک وفرمایي ان ابر البر ان يصل الرجل ود ابيه. ډېر لویه نیکي ډېره لویه نیکي د خپل پلار سره پس له مرګه دا ده چې د بابا کم یاران دي د هغو خیال وساته. د بابا چې کم یاران دي، کم قریبان دي، کم عزیزان دي، کم اشنایان دي د هغو خیال وساته. بس دا داسې دی لکه د بابا یا د ادې خیال چې په ژوند کې وساتې. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا یو ورځ را روان دی پر لارې باندې یو سړی ولید هغه په پښو را روان و د ده سره اوښ هم ورسره ولا او د هغه رقم یو خپل بوده هم ورسره و. دا یې هغه ته ورکوي. ملګرو ورته ویل خیر خو به یې دا ویلې دا دې څنګه کار وکړي؟ اول د بابا زما د بابا ډېر لوی یار ولو او د الله رسول فرمایي که څوک پس له مرګه له بابا سره ښه کوي هغه دا چې د بابا د یاره سره ښه وکړه. یاره ولاړ شو د خپله عمامه چې د هغه یې ورکړه. چا پوښتنه وکړه چې دا خو ضعیفه سړی و په لږ څه هم خوشحاله کېدی تا دومره ښه ورسره وکړلو؟ ده ورته ویلی ول ما د الله د رسول څه اورېدلی دی ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابيه. ډېره لویه نیکي دا ده چې یو سړی د خپل بابا د یارانو سره د هغه خیال وساتي، د هغه د اشنایانو، د هغه د ملګرو، د هغه د یارانو خیال وساتي. نو ځکه دی چې دی یا د بابا زما د بابا ډېر لوی اشنای ولو زه د بابا د حق ځان په دې خبرو خلاصوم.